और हमारे इखवानी भाई ज़ई ने हजरत निकले ज़ई साहब ने मार के भुरता निकाल दिया PSL के इस सेमीफाइनल में, स्पेशली शादाब का और बाकी फास्ट बॉलर्स का। और बात करेंगे वेल्स की भी और ज़ई की बात करेंगे। ज़ई इज द पिक ऑफ द PSL, क्योंकि ये हमारा पठान भाई बड़ा तगड़ा खेलता है। रिस्ट इनकी ठीक लगती नहीं, बल्ला मोड़ते हैं लेकिन जब ये शॉट मारते हैं इट्स ټولو خویندو او ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کړو. ډېر سخت خوند کوي چې کله ستا ګاونډي ستا د بیټینګ صفت وکړي. حضرت الله زازی ورو که تاسو ته یاد وي چې کله هم PSL شروع شو، د PSL په نیمۍ کې کورونا بیا راغله په پاکستان کې او PSL یې په نیمۍ کې بند کړ. PSL بیا ابوظبي ته لاړو، هلته شروع شو. حضرت الله زازی ورور په PSL کې پېښور زلمي سره یو ځای شو چې مجیب الرحمن ته انګلستان ته لاړو، هلته لوبې کوي. حضرت الله زازی ورور په PSL کې نخرې وکړلې. دنیا کې هم چې څومره د کرکټ شوقیان دي د ټولو سترګې ځان ته راواړولې. په هر ځای کې نن سبا د حضرت الله زازی ورور ستاینه کېږي چې څوک هم کرکټ سره شوق لري. که تاسو په PSL کې کتلې د شاداب نه یې بړکې واړولې، د حسن علي نه بړکې واړولې، چې د دو کم ځوان هلک راغلی د وسیم نه د هغه نه بړکې واړولې. دا چې نن اوټ شو د اسلام آباد په خلاف ډېر خرابه وشو. موږ د حضرت الله زازی ورور نه موږ سینچري غواړو. هغه یو ټایګر AMG ټایګر پیج دی، هغه وایي چې موږ سلیزه غواړو. دا ځل رینج ریکیم سلیزه غواړي چې زموږ افغانان د هغه هم سلیزه غواړي، که هغه ته PSL کې وایي او که په انټرنیشنل کې وایي. چې کله هم د افغانستان پریمیر لیګ و هلته یې مزاري ورور نه بړکې اړولې، هغه باندې شپږ ایزیوالي وي. داسې ځوان باید همیشه وستایل هم شي او کار ورباندې هم وشي. دنه زموږ کرکټ بورډ ډېر ګټه اخیستلی شي. که تاسو خپله حضرت الله زازی وګورئ، ډېر غټ دی، مضبوط دی، الحمدلله ډېر فټ جوړ دی. ده باندې باید د افغانستان کرکټ بورډ نور هم کار وکړي. ګوره هیره دې نه چې دا اوس انضمام الحق سره دی او یو انضمام الحق چې دی هغه ډېر ایکسپیرینس لري، کرکټ یې ډېر کړی دی، افغانستان ټیم سره هم پاتې شوی دی، افغانستان کوچ هم پاتې شوی دی. دی حضرت الله زازی ورور باندې نور کار هم کول پکار دی. فټنس نه بیا هم لږ کمزوری دی، چې فټنس یې نور جوړ شي کنې ښایسته اندام لري چې لږ نورې فټنس جوړ شي نو ډېر په پیج باندې نور هم پاتې کېدی شي. د افغانستان دپاره بیا دا ډېر میچونه ګټلی شي، ځکه د ده عمر دومره زیات نه دی. که زمونږ نور سینیر لوبغاړي وګورو د هغو عمرونه زیات دي، د ده کم دی، نو دا د افغانستان دپاره ډېر میچونه ګټلی شي. PSL شو، PSL کې د ملتان سلطان او د پېښور زلمي فاینل دی. دلته خو د جمعې په ورځ دی او شاید د پاکستان او افغانستان کې د پنجشنبې په ورځ فاینل شي. نو بیا هم موږ خو پېښور زلمي لوبډله سپورټ کوو، ځکه چې پښتانه دي، که هغه لر دي او که بر دي، ټول موږ یو پښتانه یو، یو بل سره مینه لرو. دلته که تاسو کتلي وو په دې ویډیو کې چې شعیب اختر د حضرت الله زازی ورور ستاینه کوي. که ته د حضرت الله زازی ورور ستاینه کوې موږ ستا نه مننه کوو. که ته هم موږ افغانان سره مینه لرې موږ به تا سره مینه لرو. که ته موږ ښه یاد یې موږ به دې ښه یاد کړو، که بد یاد کړو نو بیا دې افغانان نه پرېږدي، بیا به دې زم در باندې وکړه، کوم افغانان هم در باندې وکړه کوي. که تاسو ته یاد وي په ورلډ کپ کې همدې شعیب اختر د افغانستان ټیم په خلاف ډېرې غلطې ویډیوګانې راکېدلې وې چې هلته افغانان ورباندې ډېرې نیوکې کړې، ما هم ورباندې کړې. اوس شعیب اختر ښه ویډیو کړې ده، زه هم ورنه مننه کوم. زما چې کوم افغانان دي هغه هم ترنه مننه کوي. د شعیب اختر نه الی دا رمیز راز چې دی، رمیز راج هغه هم د حضرت الله زازی ورور ستاینه کوي، ډېر یې ښه یاد کړی. د هغه ویډیو ما وکتله. بیا د هغه نه بعد چې کوم جاوید افریدي ورور دی هغه هم ستاینه کړې ده. راشد خان شو، زازی ورور چې دی هغه خو تاسو ته خپله ښه پته چې الحمدلله غټ دی او نو خوراک خو به کوي. ټویټر کې هم ما وکتل د راشد د نور لوبغاړي و داسې خپلو کې سره ګپ لګولی و. نو باید دغسې لوبغاړي موږ وڅښو. موږ چې بعضې وخت یا لوبغاړي سوشل میډیا کار کې موږ ورباندې نیوکه کوو، نیوکه د هر یو افغان حق دی، خو باید تاسو بیا ملاتړ هم وکړئ کله چې پرفارمنس کوي، باید د دوی په طرف
ټولو خویندو ورونو نه ډېره زیاته مننه کوم چا هم چې د حضرت الله غازي ورور سپورټ کړی دی د پېښور زلمي سپورټ کړی دی پېښور زلمي خپله پښتانه پېښور زلمي سپورټ کوو که هغه لر دی او که بر دی موږ ټول یو افغان یو مننه ښه شي بیا ښه وخت همیشه د خپلو افغانانو او د مسلمانانو ملاتړ کوئ الله پامان